او یو درې ورځې مخکې زموږ سره عرب ملګري دي، د هغوی یو ګروپ ته وټساپ کې زه ورسره م یم، پای کې هغه یو کس ویډیو راولېږله، یو سپین ږیری دی، هغه په حرم کې مکه کې چېرته ناست او دعاګانې غواړي، چا دې پټه ویډیو کړې ده. هغه ویډیو یعنې زه درته د الله په کور کې قسم خورم د الله په نوم چې یعنې ما بېشماره پیرې هغه کته او زه ورته ناست وم، خو داسې ما باندې چې ته یو ویډیو اثر نه دی کړی څنګه چې ما باندې دی اثر کړی. ناشنا دا و چې دا سړی د الله سره لګیا دی په حرم کې او د الله سره یې سمه جرګه روانه کړې وه، ډېره عجیبه جرګه، یعنې د الله سره لګیا دی، دعاګانې غواړي، نو دومره جوور په دې دعاګانو کې ورننوتی چې هغه لاسونه ورسره هم ووهي لکه الله ته لګیا دی او یعنې پوره د الله سره لګیا دی. داسې الله ته مینت او زاري. یعنې یو څو خبرې زما ذهن ته رالي، یوه ده چې د احسان مرتبې ته رسېده هغه داسې چې یو سړی د الله نه داسې څه غواړي لکه دی چې الله ته ګوري. یعنې دې ټیم کې د ده دا یقین خو دی چې الله زما اوري، الله مایني، دا خو د هر مسلمان دی، خو د ده د دې دعا نه ښکاري چې دی په دې خپله خبره کې صرف په ژبه نه دی لګیا، د زړه نه دا خبره ده. یو زموږ دا دعاګانې دي دا کومه دعا او یا او بس یو 2 منټه نه شي بیا کړس مخ دی راواچو، یا الله ما وبخښه، یا الله سم ډېر مال لا کړو، یا الله مزدوري مې ټیټ ولګو، یا الله پر هغه ټولې دنیا کیسې کیسه ختمه شو. یعنې موږ هم دا وایو چې الله موږ ویني، که نه موږ نه وایو؟ څوک مسلمان داسې شته چې هغه دا وایي چې الله ما نه ویني؟ موږ هم وایو الله زموږ اوري. یو هسې په خوله خبره ده، یو خوله جبه او زړه ده، یعنی دی د الله سره لګیا دی لکه انسان چې انسان سره لګیا وي او خبره ورته کوي چې ګوره ما ته دا مشکل راغلی دی، نو زه په هغه پسې ورغلم، نو هغه ما ته وایي چې ته وځه، نو زه بیا په تا پسې دقه شان په دعا کې لګیا دی، یعنې دومره پکې ورننوتی چې په دې یعنې اشارې پکې شروع کړي دي. ډېر سخت یې متاثره کړم ما. دا اوس یقیني د الله سره محبت ته الله سره لګیا دی، د دنیا د حال نه خبرونه. او دویم چې کومه خبره مې زړه ته راله، ما ګوره دی الله سره لګیا دی او قیسې دي لګیا چې پوره خبره کوي او خپل حاجتونه بیانوي او فریادونه کوي، ورسره لاسونه وهي، یو جاړي. هغه کریم ذات، هغه عزتمند ذات سره د دې عزته، سره د دې اوچت شانه ما دې ته سوچ کوم هغه دا خبره اوس اوري. انسانانو کې چې داسې معمولي لږ ترقي وشي او 2 روپۍ جیب له راشي، کله غریب سړی د هغه خوا له راشي او له خبرې ته غوږ هم نه ږدي، یعنې عرش والا خالق د دې دنیا هغه اوس د ده دا خبره، یعنې د ده دا قصه ده هغه یې اوري. څومره مهربان رب دی، څومره کریم رب دی. بیا مې سجدې ته لاړ چې داسې رب دی ته ترې خپل حاجتونه وغواړه، یا الله دا راکه ما ته دا مسله لکه دې سړي پوره تفصیلي مسله بیان کړه. هغه مسله صرف الله ته معلومه ده او بیا هغه کس ته معلومه ده، الله چاته وکړه. یعنې ویم نه شرمه، راښکاره هم نه کو، پردې ته اوچت هم نه کړه، خو د هغه په زړه څه و الله ته ووایي، هغه خبره الله ځان سره ساتله، ته هېڅ پته نه شي چې څه خبره وه. داسې مهربان رب دی. او موږ چېرته چا پسې ورشو څه خدمت ورته ووایو، بیا په شیشه راپسې دومره خبرې وکړي، دومره خبرې راپسې وکړي، هغه به چېرته داسې یو 100 روپۍ چېرته لږه منډه به وي، بیا ریږی راپسې ځای پسې